همین کل دستفروشای کابل ارزان قیمت سر تپه کارتینا که در هر جای باشین دی منطقه جای میشین که بیاین. زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو مینوالو، له حضوري چمنه راغلو شاه شهید ته او له شاه شهیده راغلو ښکلې کارتیناو ته او د کارتیناو بالاخره سر تپې باګرامۍ او د کابل مشهورې نوې جوړې شوې منډۍ ته راغلو. سلامونه، ګلونه، احترامات. هیله ورځم مې دا ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ. صهیب الله صافی ته د سلک روډ ټایم یوټیوب چینل نه ستړي مه شئ، ورکلی وایم او ورسره په څنګ کې ارزومند یم چې خپرونه تر اخره پورې وګورئ، خوند او لذت ځینې والی. او ورسره په څنګ کې باید دا اضافه کړم چې د اقتصاد له ډګره یو ځانګړی راپور ضرور به ګورئ انشاءالله، او کمنټونه به هم کوئ، لایک کوئ به هم، شیر کوئ به هم. له خیره د کابل په منډۍ کې به د خلکو سره لنډې مرکې زړهخوالې منډۍ د څه لپاره جوړه شوې ده ټول تشریحات درته د خپرونې په پیل کې نه در کوم. پرېږدئ چې تاسې هم لږ منتظر پاتې شئ او زه به هم ورشم د مرکو په لور. خوږو لیدونکو، مسجد هغه د بارونکو موټرو ډریوران او کلینران چې کوم راځي دلته او د شپې پاتې کېږي، د هغوی دپاره هوټل سیستم، ورسره په څنګ کې د استراحت لپاره ځایونه، ښکلی سونا سیستم د امامونو لپاره، دا ټول مسایل په نظر کې نیول شوي دي. دغه ډمپر خو تاسې مشاهده کړه خوږو لیدونکو، تر شا مې دا بیکګراونډ ډېر داسې د واورې د اوبو په وسیله باندې نرم شوی دی، چکړې ښکاري، خو چون هغه ډمپر یې لګې دي، جغل راوړي، ځای نوی جوړ شوی دی او لا جوړېدونکی دی، نو د کار لاندې دي ټول مسایل. مخکې ورځو دوستانو سره د زړهخوالي کوو. خوږو لیدونکو، خپرونې شروع همدغه ځای کوو. ورځم هغه لاس پلورونکي کراچیوانان په اصطلاح عامه اصطلاح باندې دستفروشان چې څوک دي، د هغوی دپاره هم پکې ځایونه ځانګړي شوي دي او یو خوشخبري باید ورکړمه چې ډېره په پراخه پیمانه ساحه ده، په پراخه پیمانه سیمه ده. انشاءالله هغه دستفروشان زموږ هغه لاس پلورونکي کراچیوانان وروڼه چې د سړک په غاړو باندې دوی یو بعضې تازه میوه او سبزي او اجناس خرڅوي، هغوی به هم انشاءالله همدلته سره ځای په ځای کېږي او د هغوی دپاره هم یو خوشخبري ده. ماما څه شی خرڅوې ته؟ والله دا لیلامي بوټونه ښه کې چې خرڅوې که نه ګیاره؟ صحت مجاز څنګه دی؟ الحمدلله چې تاسې بیخي برابر یې، شئ سره قربان شم، مننه، ژوندی اوسئ. نوم دې راته ونه ویل که نه یاره؟ ما نوم اسلام احمد دی. اسلام محمد؟ نو ټول مسایل تا ونیول، موږ ته د څه پرېښوده؟ اسلام هم تا ونیو، محمد نوم دې په ځان کېښود. خو دغسې پرېښي که نه، د وخته څه دغه نوم دی. څومره ښه دی، ښکلی نوم دې دی. څنګه د کاروبار دی؟ والا څه ووایو نو بس خدای دې ناشکري نه کوي، خو تر اوسه د سلاپ هم نه دي سودا دي. اوس وګورو څو بجې دي. زه خدای خو مهربانه دی، دا واوره باران ته به زه هم ته هم ډېر خوشحاله ځکه خلک بیا دا بوټان ډېر او دا خبره خو ده که نه، دا خبره خو ده که نه. اوس پیتاوې دې پرې رانیولی؟ والا پیتاوې مې نیولې دلته ولاړې به غلته نو څه وکړه. کیا بوټان کابل نوې منډۍ څه خاطره لري یاره؟ والا څه به ووایم نو داسې خاطره خو نشته، نو ستا ته خپله معلومېږي کاروبار نشته، خلکو کاروبار خراب دی انډیواله، هر کاروبار ته چې لاس واچوې په خدای کمښته ځي. مزه نشته؟ نه نه، یوازې ستا د کاروبار مزه نشته؟ ټوله دغه شي، ټوله دغه شي. دا یوازې پوښتنه وکړه، تجار څه پوښتنه وکړه، تجار به هم دغه درته وایي. نه چې اوس داسې د کاروبار مزه هم نه وي او ورسره په څنګ کې سړی هم تاواني، دا روزمره ژوند نو بیا څنګه روان؟ څنګه وکړو که نه، مجبور یو که نه. مجبوري خو تا څه یې که نه، تا ته خپله معلومېږي که نه چې کله کله
سړی د مجبورۍ سره هم عادت سي کنه باید عادت کې ځان منډۍ په جوړېدو څونه خوشاله وي ولا ډېر به ښه سي ولې دا منډۍ جوړه سي کنه هغه خلک به وساتي ستاسو لپاره کوم راجستریشن نوملیکنه شوې ده چې تاسو هم پکې یو ځای درکول شي نه ولا تر اوسه خو نه دی سوی نو امید شته ان شاء الله امید لرو نو ساحه خو ډېره پراخه ده ډېر خلک به پکې ځای په ځای شي په کار به شي ان شاء الله قدرمن شي وروره خوشاله اوسئ خوشاله اوسئ د لیدو مو خوشاله شو خوشاله اوسئ خدای دې ژوندی لره اسلام محمد سره همدغه لنډه زړه خواله خو ګولیدونکو مخکې ځو ډېره مننه کاري صاحب مبارک ته څنګه ده څنګه ولاړ یاره د خپه ښکاري صحت مې څنګه ده وای د خوړو پسې خواږه خو خوړل چې دي دا څنګه دي سنت طریقه ده تور پسې کیلې خوري ګوړه خوري چې شي پسې خوري یاره بس موږ کیلې خورم دا کیلو وس لرو نور خو وس نشته دا کیله خو په پراخه پیمانه کلسیم هم لري خو ستاړو کې الګ ضعیف پاتې ده ولې بس مجبوریان دي و دې نه ویل لاله د غمو خړلې دا غسه بده وای پوه نوم دی وروره نوم مې قدرت الله ده ورور هغه بل محمد اسلام محمد نوم په ځای خطا قدرت الله نوم په ځای خره کاملا قدرت حساب کتاب تام ټول نیولې ده نو بس څنګه سره جوړ ډاګلې دی والا کا بس ملګری سره دلته زیرو ازي پوه سي دایم زیرو ازي زم راځه بل ته کېلې خرڅو څنګه د کاروبار بس شکر الحمدلله ناشکری بنه هزار بار شکر ښه کابل منډي خسته منډي جوړه کړې ده کور دی ودان وي د موجوده دولت هم تاسو ته به کوم دکان د یو ځای د درکړې کوم امید شته تر اوسه خو چا څه نه دی خو امید لرو ان شاء الله ان شاء الله او ځکه اوسه پورې خو واورې بارانونه او ژمی وو بل کراته وای دلته شي خرڅول کیږي نور کم کارونه مخکې روان دي څه کسي دي دلته خو سبزیجات دی میوه د هر څه چې وغواړي بس پیدا کیږي ان شاء الله ټول په پراخه پیمانه هم دلته ان شاء الله هم دلته پیدا کیږي ځکه د وړو منډۍ هم د وړو مرور غوړي ور څه پیدا کیږي یا د وړو نوم ډیر خوږ نه لګيږي ډیر خوږ لګيږي ژوند دې ډیر خوشاله اوسئ زستړي مشه جوړ بخیر خیر څنګه خیر خیر نوم دې بچیا ستړی مشه تاسو ستړی مشه ستړی مشه څه اسم الله ما د تور ستړی مشه پرسی وای او ماشاءالله ماشاءالله سلام بچم خوب هستی خوب هستم بخیر باشی بچم مصروفی چی کار هستی شما دویتان ولا ترکاری ترکاری پخته میکنی ترکاری را از جای میاری ترکاری کاروبار میکنین کاروبار میکنین سه تانه بیادر هستین نه یک ذره خمام فهمیدم که هر دوی تانه بیادر هستین ماشاءالله می تو دوگانه معلومی شو بچه ها این کلان است یا تو ما ماشاءالله صحیح کنین او از کتش بلند است چی رقمی چی کف است نه پدرجانت دو زن گرفته یا دوی تان از یک مادر هستین از یک مادر او ماشاءالله مکتب میخونی بچیم سن به چند هستی سن 6 سن به 6 و اینجا کراچیوانی میکنی نه ترکاری خرڅی ها دکان ترکاری داری ماشاءالله بسیار خوب خوب بچیم در مکتب چه خاطره خوب داری در همین ترکاری فروشی چه خاطره داری ولا از میگل چه خاطره داری موتر که یگان وقت میره بچی تو شما بگو بچیم چی یک چیزی بگو برای مالگا چی اسمتان اسمم شکیب شکیب جان مصروفی چی کار هستی بچیم کراچی کراچی داری کراچیوانی میکنی چرا درس تعلیم مکتب نمیخونی بچیم پدرجان چی کاروبار میکنه کراچی او هم کراچیوان است مکتب نمیخونی نه ذوق و علاقه نداری یا موقع برات مساعد نیست مسقط تک پیسه نداری پیسه نداری بیننده نازنین و گرامی آینده افغانستان جوان است ماشاءالله سعی کنین یگانش ذوق و علاقه میگه ندارین یگانش میگه که والا پیسه نیست جوړ بخیر زویا څنګه خی چطور هستی صحت خوب است بس اسمت بچیم بلال یک بار گفت شکیب دیگه بار گفت بلال شکیب بلال یا تنها شکیب یا تنها بلال بلال جان عزیز مکتب میخونی بچیم مصروف چی کاروبار است اینجا کراچیوانی میکنی اینجا کراچیوانی میکنی وقتی که از کراچیوانی بیکار شی باز کجا میری خانه میری با کورس میری امرای کورس مکتب میخونی نه حال خو رخصت است بعد از رخصتی باز میری مکتب سن به چند هستی سن به دو تشکر بچیم بخیر باشید شروع تان خوبی بچیم
بیننده‌های نازنین و گرامی بازم خوش آمدید. با امیدی که خسته نشده باشین. همراه ما اینجا کاکا استاد است. امروز صحبت میکنیم. سلام کاکا جان، خوش آمدید. علیکم السلام. صحت خوب است؟ صحتمند هستی؟ خوب هستی؟ چطور هستی تو؟ بخیر آمدی که خبر ما را گرفتی. بخیر باشید. کاکا را سره داسې پرسي ویل که د لغمان. نه زه به د لغمان یم خو ته به د پغمان یې. پروا نه لري، زه ټول افغانستان یم. نور جوړ کړو انشاءالله. قدرمن شه خدای دې ژوندی لره. امر کوه وروره څرنګه پوښتنه زموږ ته راغلې. مننه، خوشحاله اوسئ. منډۍ ته راغلو، ما ستاسې حال احوال واخلو. دلته خو ماشاءالله ډېره لویه منډۍ جوړه شوې ده. منډۍ خو انشاءالله چې غټه منډۍ ده خو اوبه داسې پکې ډنډه ده لکه مایان چې پکې خو هلته فارمونه هغه لګی دی، لوډر هم لګی دی. لوډر خو لګیا ده خو چې یو سره سنبال کوي بل سره خرابېږي. ژمی دی واورې دي یو طبعاً. سر نه چې شروع شي منظم او ریزه یې موږ ته وباسي او موږ ته ښه سهولت پیدا شي. او په دغسې نه کېږي چې یو دوه درې کسه چې یو بل انډیوال پېژني هغه ټیلر ځان ته وړاندې کوي او موږ ته دغلته وایي دا ځای وچ ده. په داسې خو نه کېږي، نه پاتې کېږي. دغه خوا نه دې شروع کړي همدغسې منظم دې لاړ شي اوبه دې هاخوا ته وباسي. بره دې ویسي هو که نه؟ اوبه خو طبعاً په لر ځي که نه، کته ځي. دا تاسې چې بره بیا وایي که د زوره نه خبره ته غوږ شه. اوس دا ځای جیګ ده، هغه ځای ټیټ ده، مجبور د هغې ځای اوبه خو ده خوا ته نه راوځي. طبیعتاً د شمال اوبه ټولې مخ په مشرقي روانې دي. بس تم ځان کلک که نو. او موږ به داسې اوبه به یې داسې وباسي، دغه ارزاقیبت طرف ته به یې وباسي. صحیح ده که نه؟ څنګه د کاروبار؟ شکر وباسه ولا شکر ده الحمدلله. څونه تعداد باندې دوکانونه جوړ شوي دي. دا خو دا ځینې زموږ او ستاسې غریب وروڼه چې د سړک په سر باندې کراچي تختونه لګولي دي، هغوی دپاره به پکې کوم ځای څه ورکول شي که نه؟ دومره ځای ده که نه چې پروردګار عالم دولت ته همت ورکړي چې دا غونډ راټول کړي. دومره ځای ده چې دا بسته ښار د کابل راټول کړي دلته ځایږي. دستفروشان عزیز خوشخبري به شما تاسې دپاره خاص ځای دی. کاکا زما لیدونکو ته یې مو ووایه دومره ځای ده دلته ورورونه چې غونډه مخه د کابل د ښار نه راشي تاسو دلته ځایږي په زور د خدای. ټول دستفروشان مله خیره دلته ځای شي. ټول دستفروشانو همین کل دستفروشای کابل ارزان قیمت سر تپه کارتیناو که در هر جای باشین دی منطقه جای میشین که بیاین. ډیره زیاته مننه، ډیره تاسو نم یو نړۍ خوشحاله اوسئ، قدرمن شئ. ډیره مننه. نوم مبارک شه ده. د نوم پوښتنه نه ما د تا نه وکړه، نه تا د ما نه. دغلته کنه خو زه کوم اوس به ځان راوپېژنو سره یو بل ته. ستا نوم؟ زما نوم عاشق الله فریاد خاکسار مشرقیوال مومند دی. او ماشاءالله. عاشق په ذهن کې د کېناست عاشق الله فریاد خاکسار مشرقیوال خاورې خزان مشرقیوال. نه خزان مه وایه که نه. ګلې آفرین آفرین. خوشحاله اوسئ. تاسو نم یو نړۍ مننه. بیننده‌های نازنین و گرامی بازم خوش آمدید. یک برنامه هم تفریحی است و همچنان یک برنامه اقتصادی. تمرکز ما امروز فقط سر همین گپ است که یک مندوی بسیار کلان، یعنی به سطح کابل نه که به سطح کل افغانستان باید بگویم، از سبزی فروشی گرفته تا مواد اولیه ارتزاقی و همچنان یک آسایش و یک مژده کلان که ما دستفروشای عزیز ما در شهر کابل رونق و زیبایی و طرز و طریقه رفت و آمد شهر کابل بیخی مسدود و خراب ساخته. انشالله الرحمن مشکلات از هم حل خواهد شد و همچنان عمود دستفروشای عزیز ما اینجا خواهد آمد و مثلی همی بیادروار یک دکان برش تسلیم خواهد شد در آینده انشالله الرحمن. سلام رو ستړی مشي. خیر علیکم السلام. څنګه ورو راخی؟ شکر د الحمدلله فضل نه. ځینې لیدونکو سره چې موږ مخامخ شو ټنډه ډېره راټولې او ته داسې په خندا یې علت په څه کې دی یاره؟ ما کله نیک خبرې نه دي کړې بې دم ورته چې زه څه وایم. ښه تا کله خبرې نه دي کړې، ازه مشکل نشته دی. ښه ده چې دا د نکاح اقرار دی نه په میک کې نه دی اخیستل شوی. نوم دی وروره؟ نوم یې عبدالرحمن جانه. مخکې له دې نه چې ته دلته صاحب د دوکان شي څه کاروبار دی کوه؟ مخکې دې نه مخکې مټۍ کار مې کوه. مټۍ کار دی کوه؟ یو واره د خوږو نه راغلی تر خو ته که څنګه؟ بس مې شکر ونه لګي. د شکر په خاطر راغلی دی. نو شکر دپاره خو فاصلین دي، هغې دپاره خلک لږ مرچ استفاده کوي. که ته هم خورې؟ موږ خو زیات خورو، استعمال یې ډېر زیات دی. ها ډېر ښه ده.
قدرمن شي وروره دغه سبزیجات چې زموږ تر شا او تر مخې ایښي دي د کومو ولایتونو نه ډېر راځي؟ مټر د ننګرهار راځي، کچالان د لالپورې راځي. لالپور او په ننګرهار کې نه راځي؟ راځي، ولایت بدل نیو بدل دی. او دا فاصله دغه نه راځي، پاکستان نه راځي، نارنجان پاکستان نه راځي. نارنجان خو ټول ننګرهار په سره کړی دی وسړی. دا ګول ټینډ پاکستان نه راځي، نوم کې تېروتې. او دا مارو چې د ایران نه راځي، رومیان هم چنان او ایران نه راځي. او پیاز د دغه نه راځي، د نوی ګاونډي نه ګاونډي چین نه راځي. نه چین نه دی خو زاړه ساتل شوي دي. سرپور نه سرپول زمون خپل تولیدات دي، خو ګولیدونکو ښه د چین په نوم باندې خرڅېږي. نه دا سرپول دي. او د سرپول پیاز دي، ماشاءالله څومره ښکلي پیاز. والا داسې ده چې دغه زموږ ځینې دوکانداران بلا تشبیه ستاسې د مخې دی یا وي چې ورشي ورته دغه جنس د کوم ځای دی یا څو دی، ولا دا له چین راځي دومره محصول دی، فقط همغه خپل جنس د لوړ خرڅېدلو په خاطر باندې ځینې خبرې کوي. ښه دا زموږ خپل داخلي تولیدات دي. ډېر ښه. بچکی څه کار کوي که نه؟ بچي الحمدلله دا کوي، سبقونه وایي، درس وایي، تعلیم کوي. تاسې خپل درس تعلیم څه؟ مونږ خو زیات وخت پاکستان کې تېر کړی، غریبي وه نه دی کړی. بدبخته ماجرات. الحمدلله زه څلورمه سپاره کې دی، بل شپږم دا کلاس کې دی، مکتب د شپږم ټولګي کې دی. څومره ښه. او تا خپله درس او تعلیم پاتې شو؟ بس پاتې شو رانه غربۍ د لاسه. هغه تېر ژوند او اوسنی ژوند څونه سره پرتله کوئ؟ هغه ژوند خو که دا ښه دی. مونږ وایو چې دې نه کرزي وخت کې راغلو ډېر به خوشحاله وو. مونږ 2014 کې راووتو پاکستان نه، آیا سوچ مې کوو دې نه مخکې راغلي خپل وطن ته، مونږ به دې نه هم ښه شي. هغه مهاجر ورونه چې د افغانستان نه اوس هم بیرون د ورځ ژوند شپې ورځې تېروي د مهاجرت په غیر قانوني شکل، هغوی ته څه پیغام لري؟ هېڅ چې دومره عمر نور هم تېر کړي هېڅ تازه نه لري، هماغه مهاجر به وي. کارډ نه ورکوي چې په کارډ کې ورته لیکي مهاجر، او که خپل وطن ته راشي نو بیا به افغان شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. ډېره مننه. خوږو لیدونکو د دې منډۍ په هکله باندې چې تاسو سره مې د خپرونې په ابتدا کې وعده کړې وه چې ټول معلومات به یې زه راټولوم. تر څنګ مې کاکا ولاړ دی، له ده یې پوښتم. سلام کاکا، ستړی مه شي. وعلیکم السلام. نوم دې کاکا جان؟ عزت الله. تاسې خپل هم دلته دکان لرئ؟ او دا اول دکان زموږ د نوښت دکان. دا خو بهترین ځای نیولی نه بیا. بس دا خدای زموږ په نصیب شوی. دا دکانداران ولې نوښت ته خوشحالېږي؟ خو نفس لږ نږدې هغه ګاهک مشتري پېښه راځي. کاکا جانه دا منډوي څو بلاکه ده او کم اجناس پکې خرڅول کېږي؟ دا نو تقریبا 1000 دکانه ده جمله. یا جوړ شوي اوس جوړ پکې 1000 دکانونه دي؟ 1000 دکانه جوړ شوي دي، خو بیا خو تخریب شوي، لوس شوي دي. اول خو په دغه مارکیټ کې اډه و، بیا اډې نه وروسته هم د فروشي شروع شو، وچ بیا مستریان راغله، خو ټولو نه فلټ شو. په هغه اول بلاکونو کې چې دي مواد خوراکه ده، ورپسې بیا 2 کوڅې چې دي د کچالو دی، سبزیجاتو د جملې نه. دا بلاک په دې د هره کوڅه ځان ته اجناس لري. ډېر ښه. اول 2 کوڅې چې دي کچالو ده او پیاز ده، ورپسې دا د ترکاري کوڅه ده، ورپسې د میوه کوڅه ده. څومره ښه. بیل دي، ورپسې چرګان هم دي پکې. کاکا هغه کراچیوانانو چې به د سړکو په سر درېدل، هغه خلکو ته هم پکې ځایونه ورکړي؟ بس هر څوک چې راشي ورته دکان ورکول کېږي، چې په شرط د دې چې حکومت په دې حصه کې موږ سره همکاري وکړي چې دغه نور شیان چې په مختلفو ځایونو کې خلک ته په عذاب دي، مشکل سره مخامخ دي، بالخصوص کراچیوانان یا چرګانو والا ټول دغه مارکیټ کې راجمع کړي چې د ټولو کار هم چلیږي، هغه د کور والا مشکل هم حل کېږي. دلته ډېر دکانونه تش دي، هلته تقریبا 4-5 بلاکه تش پروت ده. کاروبار بیا څنګه دی؟ کاروبار فعلا چې د مارکیټ سره حکومت همکاري وکړي، سړکونه جوړ کړي، اوبه نه لرو. اوس خو لګیا دي، هغه د کار شروع ده. اوس خو موږ خپله دې سره هغه نن جغل اندازي شروع کړی انشاءالله چې د دې لپاره د اوبو بندوبست وشي او د برق بندوبست وشي. جماعت هم دلته موږ شروع کړی دی په خپل پیسو. دغه دکاندارانو همکاري کړی چې په دې حصه کې خپل حکومت هم همکاري وکړي چې دا جماعت جوړ شي، دولاسه ځای جوړ شي، ورته بور جوړ شي. څه مشکلاتونه چې د مارکیټ باید د دولت په همکارۍ او د خلکو موږ د دکاندارانو په همکارۍ باندې وشي. ډېره مننه. نو خو به یو لاس نه کېږي که نه. انشاءالله دولت به همکاري کوي، کړې به یې وي انشاءالله. او نه به چې سړی یو کور ته لاړ شي
طبعا هغه د کور سامان هم ته ورک وي. نو خو د دولت همکاري پکې شرط دی. نور خلک غریب دي که نه پر سوچ دا مارکیټ وچلیږي تر اوسه سم نه چلیږي که نه چې وچلیږي د ټولو کار کیږي. دغه کوم چلمتره کې یا بچارۍ بودخا کې بې ځایه چې کوم کراچي دي ګاډي ولاړ دي باید دغه ټول دغه مارکیټ یې راټولې کړي د ټولو کار کیږي. ډېره مننه. د تازه سبزی سره په څنګ کې بل بلاک ته رالو خو لیدونکو د دویم بلاک د سبزی پیاز او کچالو په کار دلته په دې بلاک کې خرڅېږي. خپله بلاک چې دی بیا مواد ارتزاقي کې مثلا اوړه غوړي چای بوراو په شکل د اشکالو نو هغې بلاک ته هم بیا ورځو. دلته هم ځینو دوستانو سره زړه خواله کوو. سره په څنګ کې باید دا ووایم چې ولی جان به بیا د کمرې په مخ راواخلي. وسایل لګې دي دغه کومې اوبه چې ډنډ شوي دي خټې دي دغې باندې جغل اندازي کوي چې تر څو سیمټو ته آماده شي له خیره سره او بالاخره منطقه ټوله پخه شي او جوړه شي. یا راځو د دې ورور تر څنګ مې لنډه مرکه ورسره کوو. سلام بیادر. سلام علیکم. خوب هستی بیادر؟ خیرتی ساعت خوب هست انشالله. بخیر باشی بیادر. یک نفر از یک کسی پرسان کرده بود میگه مصروف چی کار هستی؟ او دیوار میساخت. میگه کور خو نیست بیادر خود دیوار جور میکنیم. حالا اگه ما شما پرسان کنیم که مصروف چی کارو بیادر خو اینجا دکان داری بیادر؟ بیادر اینجا دکان اینجا هم دکان است فضل خدا 3 دکان در اون نوش. ماشاءالله. ما کار اونده رو میکنم کار پرچونم. خو جغل اندازی میکنه بیادر اینمی که اوره و زینه برایه هیچ فایده نمیکنه. بازم اگه یکم بلند میشه سرک او داخل دکان میاد یک اوره و اجباره بسیار خوب است. در زنده زو یک گپ دیگه اگر این مارکت پخته کاری شوه برقش آمده شوه هر چیز فکر که یک دکان قیمتش در 10,000 15,000 دلار است. دیگه توجه شما را میخوایم از مسئولین که در دوستش برسانه. انشالله خدا مهربان است موفق میشه انشالله. مشتری چطور از کاروبار؟ کاروبار شکر است. آدم باید قناعت کنه. اگه کم هم سوداگری کرد قناعت کنه اگه زیاد هم خود سوداگری قناعت کنه گپ سر خدا آدم است. قناعت کنه انشالله خدا مهربان است. اگه کم گرفت زیاد هم میرسونه خدا. از کراچیوانه و دست پروشا کده خوب از زیر سایه خواست. خوب است. 1000 بار شکر است. دکان است پخته کاری است بیادر دولت برای ما توجه زیاد کرد. خدا خیرشان بده. دیگه دکان‌های پخته کاری را تسلیم ما کرد. ما آدم ما کرایش میرسونیم. تقاضای تم شنیدم که چی تقاضا داشته در مورد این ساخت ساز؟ صرف تقاضای من اینه است که به خاطر این سرک به خاطر برق. به نظر خودتان چقدر مصروف اینجا به مردم زمینه کار مساعد شده؟ تقریبا 3000 نفر اینجا خداوند روزیش میده اینجا مسئول است. اگر دیگه وسعت پیدا کنه پراخی پیدا کنه تقریبا به 6000. آی زیادتر میشه. خدا مهربان اونده فروشام هم سال زیادتر شده. پار سال گذشته که بود اونده فروشا کم بود. حالا از این بابات اونده فروشا هم سال 5-6 نفر 7 نفر اونده فروشاست که تیلرای کچولو میایه. روزانه 2 تیلر 3 تیلر اینجا میایه اون سوداگری میشه. پرچون مردم پاکت میکنه گاهی پرچون گاهی اونده از اینجا طرف سند شمال هم بار میشه در موترهای کلان. بسیار خوب. بخیر باشی بیادر. موفق باشی. تشکر. با امید موفق. ستړي مشي خو ګولیدونکو یو ځل بیا د تارکلی وایم دا ورور مې ګوره نه پوهېږم دا څه مصروفیت او په څه کار اخته دی خو دا هغه ته چې ګورم د ابزارو ته ډېر خطرناک پخواني وختونه را په یاد کړه. سلام ورور ستړی مشي. په خیر راغلی ورور ستړي مشي. تاسو هم تلویزیون نه مننه ډېره زیاته تاسو نه هم او موږ دلته دغه موټر راځي د پاکستان نه د بورېګانې ښکته کوو او شکر الحمدلله ښه د روزګار هم داسې بد هم نه ده او ډېر ښه روزګار هم ده ماشاءالله. ډېره زیاته مننه. نوم دې راته ونه ویل. زما نوم صفت الله دی او د لغمان اوسېدونکی یم. دا څنګه دا ټول لغماني دلته راغلي صفت الله؟ خو د لغمان په سطح باندې دغه نومېږي دغه ځای چې کوم ده که نه لغمانیانو په نوم باندې یادېږي. څومره ښه ده. دا ټیلر په څومره وخت کې په څو نفرو تاسې تخلیه کوئ؟ دلته کسان ټوټل موږ د مارکیټ کې یو خپله دغه جوالانو په نوم باندې چې کوم کسان موږ یو تقریبا 12 کسان یو. دې کې چې بیا کوم وخت کې مثال د خبرې ډېر راشي بیا کسان نور هم ځان سره نیسو. دلته مثال هغه د دیاړي په حساب باندې کوم مزدوري چې کېږي هغو ته هم ورکو او موږ خپله 12 کسان یو دلته. نو شکر الحمدلله کار هم ښه ده. شکر دی چې ښه دی. اولین ځل دی خو ګولیدونکو چې زه د یو ورور د خولې نه دا اورم چې شکر الحمدلله په کار خوشحاله یم او بس راځي. فقط ګیله ده او ګزاره ده او شکایت ده. لکه ته پکې مخکې راغلی
نو ګیله ده او ګزاره ده او څه وشو او څه ونه شو ولا وږی شوم ولا مړ شوم ولا که یو مړ شي د لګې نه خو شکر ایستل پکار دي روزي رسان الله دی بېشکه چې کار ته راوځو الله به روزي راکوي چې سهار مونځو کې او د روزي په تلاش وځو انشاءالله الله به راکوي ځکه چې الله پاک موږ سره وعده کړی چې ته د روزي په تلاش وځه او تا ته به زه روزي در کوم الله پاک تر هغه پورې روزي هغه انسان ته ورکوي تر څو پورې کم میږي ته هم نه ټاکلي ساره پورې هغه شپه نه سبا کوي چې تر هغه پورې پوه سې نو دا خو د موږ دا ابزار دي که نه دا ابزار دي موږ او خپل دغه کوو ډېر ښه وروره خدای د قدرمن او خوشحاله لره ژوندی اوسې وروره خیر په کاروبار کې د خیر او برکت امین تاسو سره بس تاسو تلویزیون نه هم مننه هم ډېره تاسو نه مننه مننه ډېره مننه کور ودان. د کابل د ارتزاقي موادو ځانګړې منډۍ دغه بلاک ته هم اوس خوږو لیدونکو راورسېدو ستونزې مشکلات اوبه هم ډېرې زیاتې وي خو د ښاروالۍ د هم کور ودانې په وخت و زمان سره عاجل اجرات هغه د شروع کړی د تاسې کلیپونه ولیدل او لګیا دي د اوبو د مخنیوي او د منطقې بهتره ډکوي چې تر څو آینده کې جغل اندازي پرې وکړي ورځو د وړو د منډۍ په طرف باندې خوږو لیدونکو ځینې کلیپونه له تاسو سره شریکوم ارزومند یم چې لږ څه په ډېر څه منظور کړي خوږو زړه ته رانږدې د سلک روډ ټایم یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو څلور برخې وې د کابل د منډوي په تعداد د قرار د وینا د دغه ځینو دوستانو ویل چې یوازې د سبزۍ لپاره زر دوکانونه وای فعاله دي نو همدغسې د وړو دپاره همدغسې ورسره نور ساحه ډېره وسع ده انشاءالله ښاري نظم به هم دې سره ډېر رامنځته شي ارزاني به هم رامنځته شي ورسره د کار زمینه به هم هغه دوستان چې بېکاره بېروزګاره دي هغوی ته هم دا ډېر یو ښه خوشخبري بولم خپلې خبرې را لنډوم خوږو لیدونکو ارزومند یم چې خپرونه به د خوښې وړ ګرځېدلې وي که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله ساته سره د قدرمن ټیم ستاسې په درنه حضور کې حاضرېږم تاسې په لویو بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تل خوشحال آباد او سوکاله ژوند ولرئ السلام علیکم